اوس ثنا اعجاز چیرته ده او څه ورسره روان دي؟ سلامونه لیدونکو، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او خپل نظر هم راسره په اخره کې په کومنټ کې شریک کړئ. ثنا اعجاز په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ بلغړي عالم مسید د نیول کېدو په خاطر یې یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. د دې غورځنګ د یو شمېر نورو غړو سره یو ځای د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی. ثنا اعجاز له خولې لیکلي دي چې ملګرو سلامونه، که څه هم زه له مبارزو ملګرو سره یو ځای ترهګریز ریاست ګرفتاره کړی یم، دا زما لپاره کومه نوې پیښه نه ده. زه پخوا هم ترهګر ریاست څو ځلې ګرفتاره کړی یم، خو بیا هم زه د مبارزې په سټیج زړوره او هوډمنه پاتې شوې یم. ملګرو زموږ حوصلې پراخې دي، ستاسو حوصلې مابیلي. موږ د خپل عین لپاره هره سخته په ځان منو. د محکوم قوم او محکومې پښتونخوا د ازادۍ لپاره به تر زندان او تر داره هم ځم. د مبارزې سبق ما ته خپلې پښتنې مور راکړی دی. زموږ په رګونو کې د انقلاب وینې ګرځي. موږ به خپله مبارزه هلته پای ته رسوو چې د ریاست د جبر ماڼۍ رانسکوره کړو او محکوم قوم ته له ویاړه ډکه ازادۍ وګټو. او د فرید همدرد په نوم هم یو چا لیکلي دي چې دا مبارزه داسې نه کیږي. علي وزیر وایي ما درنه وژنې، د علي وزیر مور وایي زوی مې رانه وژنې، د علي وزیر میرمن وایي خاوند مې وژنې، مشر منظور پښتین وایي زه لایف راځم، محسن داوړ وایي زه ټویټ کوم، شاعر ګیلمن وایي زه به نوی نظم پرې ولیکم، بر پښتانه وایي که علي وزیر خوشي نشي موږ لاریونونه کوو. دا مبارزه داسې نه کیږي. ستا تر شا 100 میلیونه پښتانه ولاړ دي. دوی اوس داسې آګاه دي چې دښمن یې په رسمیت پیژندلی. دوی ټول په دې پوهیږي چې نن ورسره کوم ظلم او بربریت کیږي او سبا ته پرې څه راځي. د پی ټی ایم مشرانو ځان نه د بیت الله مسعود غوندې زمریان جوړ کړئ چې رمباړې ټول جهان ته ورسیږي. ولا چې لکه بنګال ته چې په ګونډو شول همداسې به پښتنو ته هم په ګونډو کیږي. مخامخ قربانۍ ورکړئ که نه همداسې به وژل کیږئ او په لاس کې به مو هتکړۍ پرتې وي. بیا یې وګورئ. او په همدې حال کې بیا هلال خادم په نوم له یوې فیسبوک پاڼې کومنټ راغلی او لیکلي دي چې دا زموږ ځینې مدني فعالان چې 15 کاله بې مالګې ډوډۍ وخوري د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالې غړي ثنا اعجاز ځای ته نه رسیږي. ثنا اعجاز نن پنجاب زندان ته یوړه. پښتون لالا پوهیږي زما او ستا خور یې یوړه. تا کې چې نن غیرت نه راځي کله راځي؟ ته چې نن شور نه جوړوي کله یې جوړوي؟ ته چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نه کوي کله یې کوي؟ ته چې نن پاکستان د افغانانو دښمن نه ګڼي کله یې ګڼي؟ ته چې نن طالب د پنجاب غلام نه ګڼي کله یې ګڼي؟ ته چې نن د فساد ضد نه راپورته کیږي کله راپورته کیږي؟ افغان وروره، اول د ثنا خور غریو نیولې انداز او ډکو ملالو سترګو ته وګوره او بیا خپل ګریوان ته سر ښکته کړه. او د کومنټ په اخره کې بیا لیکلي دي چې بس همدومره. او حقیر پکتیاوال بیا لیکلي دي چې پښتون او برخلیک یې پښتانه نن د نفاق په درانه خوب ویده دي. هغه کلر دی او کبر دی. نن تر هغه غږه پورې د زندان کړۍ راورسېده چې چا چې د غلامۍ په دې توره تیاره دوره کې د ازادۍ سپېڅلې ناره د پښتون تر غوږونو ورسوله. دښمن په داسې کړنو خپل ضعف او خپله بېچارهګۍ ښکاره کړه. نور به دا ناره او دا غږ خاموش نه بلکې لا پراخه او عام شي. د یوه زمرۍ په پنجره کې غورځولو سره به انشاءالله په زرهاو نور زمري راښکاره او څرګنده شي. د دنیا په هر ګوټ کې باید د دې دور ستر انسان خلاصون لپاره پښتانه په اتفاق او اتحاد هر ډول همکارۍ ونسپموي. او د محمد حسن نیازي په نوم یو چا ورته لیکلي دي چې لعنت د پنجاب په ظالم حکومت شه چې د ټولې نړۍ ترهګر ورکی آزاد ګرځي. څوک چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هغوی ژوند ته نه پرېږدي. دا بیچاره پښتانه او بلوچان به پنجاب ته بیا د بنګلادیش تاریخ ور یاد کړي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا د خلکو شخصي نظرونه که په دې اړه تاسو هم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.